دو میریم مکتب داریم مکتب پس بریم. طالبانو د ډسمبر په 20 د یو مکتوب په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې په دې اړه ګڼو افغانانو خپل غبرګونونه ښکاره کړي دي او د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې اړه خپل غبرګون ښکاره کړی دی. ډاکټر محمد اشرف غني لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم. له بده مرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي او خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیت اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمي ډلې عدم مشروعیت دی ځکه چې دوی په غیر ولسواکي ډول حاکمان دي. افغانستان اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسنۍ حاکمي ډلې دغه شان ناوړه پریکړه او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغه افرادو عناصر او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا کول چې دا خلک بدل سوي دي. د نوي شرایطو په اړه یې درک زیات سوی دی. اوس یې وخت چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ زمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریک کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغه پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او د دې جزئیات یې ولې له ولس څخه پټ ساتلي دي. حاکمه ډله په کوم صلاحیت غواړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي؟ آیا دوی غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب د حقانیه مدرسې په نصاب بدل کړي؟ آیا د دوی تعلیمي نظام د امام ابو حنیفه تر نصاب غوره دی؟ ښاغلی غني وایي ما په کراتو ویلي دي او بیا هم وایم که یوه نجلۍ باسواده سي 15 راتلونکي نسلونه بدلوي او که یوه نجلۍ بېسواده پاتې سي نو راتلونکي د 15 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. زه د هغو بهرنیو او کورنیو کړیو دا ادعا هم په کلکه ردوم چې دغسې خاینانه فیصلو ته کلتوري پوښښ ورکوي. د احمدشاه بابا او میرویس نیکه میندې باسواده او پتمنې رهبرانې وي. زه د هغو نجونو او هلکانو چې نن یې په ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو کې د زده کړو د حق لپاره د اختناق په دې سختو شرایطو کې اعتراضونه کړي ستاینه او قدردانۍ کوم. دوی په هیواد کې د تعلیمي حق غوښتنې اصلي مخکښان او اتلان دي. اوسنی ځوان نسل ښځې او نارینه کولی شي چې روان استبداد د راتلونکو 100 کلونو لپاره د خپلو صفونو په پیاوړتیا اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. په اوسنۍ حالاتو کې یوازینی څه چې ټول افغانان پرې په متفق ډول اجماع لري هغه د ښځو د تعلیم او کار او د حق موضوع ده. زه په دې باور یم چې د دې ملي ولسي اجماع په مقابل کې طالبان نشي درېدلی. تل دې وي افغانستان، زنده‌باد افغانستان، یشسن افغانستان. که د افغانستان د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني دغه پیغام خوښ شوی در سره شیر کړئ چې تر نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو تر لوړو زده کړو وزارته پورې ورسیږي.